السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو زمونږ د نن ورځې درس دی مینیمم فنکشن یا من فنکشن چې پښتو کې ورته حد اقل یا ټیټ قیمت پیدا کول ویل کېږي. دوستانو من د مینیمم مخفف دی. دا فنکشن د مایکروسافت اکسل د فنکشنونو د جملې څخه دی چې د سیلونو د قیمتونو څخه د حد اقل یا ټیټ قیمت په پیدا کولو کې موږ سره مرسته کوي. دوستانو دا فنکشن یوازې په اعدادو باندې خپل عملیات سرته رسوي، یعنی په حروفو، سمبولونو او په سیلونو چې خالی هغه باندې خپل عملیات سرته نه رسوي. سټرکچر د څه دی دوستانو چې مساوي علامه ورته ټایپ کوئ، MIN به ټایپ کوئ، بعد هغې نه قوس شروع او خپل سیلونه به انتخابوي او بعد هغې نه به انټر. راځئ همدغه په عمل ډول دا زموږ جدول دی. دوستانو غواړم چې په دغه مارکس په کالم کې تر ټولو قیمت چې ټیټ دی هغه زه پیدا کړم. نو مساوي علامه ټایپ کوم، بیا من فنکشن لیکم او بعد هغې نه زه دغه خپل رینج یا ساحه انتخابوم چې د F2 څخه شروع کېږي په F15 باندې خلاصیږي. بیا د قوس بندوم او بیا زه د انټر کلمه د کیبورډ څخه فشار ورته ورکوم چې 10 راځي. دوستانو نو اوس په دغه ساحه کې یا په دغه رینج کې تر ټولو ټیټ قیمت چې دی هغه د 10 عدد دی. دوستانو بل فنکشن د اور فنکشن یا پښتو کې ورته یا ویل کېږي یا د یا فنکشن. دا فنکشن د مایکروسافت اکسل د فنکشنونو د جملې څخه یو فنکشن دی چې د لاجیکي یا منطقي حالاتو د صحیح او غلط ښودلو د استعمال لپاره کارول کېږي. دوستانو په دغه فنکشن کې باید یو منطقي یا لاجیکي حالت صحیح راوځي، یعنی یا ترو شي یا فالس شي. او موږ کولی شو چې په دغه فنکشن کې د اور فنکشن کې تر 255 مقایسوي حالات یا پارامترونه مقایسه کړو. دوستانو سټرکچر داسې دی چې تاسو به د مساوي علامه لیکئ، بعد هغې نه به OR لیکئ، بیا به خپل کوم سټیټمنټ یا کوم حالات چې مقایسه کوئ، کوم سلونه هغه به دلته لیکئ. دوستانو راځئ همدغه په عمل ډول په اکسل کې تجربه کوو. زه غواړم دوستانو چې په دغه مارکس په کالم کې که چېرته هغه قیمتونه چې هغه د 50 څخه پورته وي ما ته په ترو حالت وښیي، او هغه چې د 50 څخه په ټیټ حالت کې دي ما ته د فالس په حالت کې وښیي. راځم همدلته مساوي علامه ټایپ کوم، بیا د OR فنکشن ټایپ کوم، قوس شروع. نو زه غواړم چې دغه 80 که چېرته دا لوی د 50 څخه و نو دا ما ته چې کې ترو کي، او که کوچنی د 50 څخه و دا فالس وښیي. نو دا ترو شو. راځو همدغه ډرګ اینډ ډراپ کوو یا لاندې خواته په نورو کالمونو باندې هم کش کوو چې کوم یو ترو راځي کوم یو فالس راځي. ګورو دوستانو دغه فالس راغی، ولې چې دا د 50 څخه پورته قیمتونه دي، ټیټ نه دي. که چېرته تاسو فنکشن وګورئ موږ ویل چې دا د 50 څخه پورته وي، نو که چېرته زه اوس مساوي علامه ورکړم نو دا موږ ته ترو راځي، ځکه چې دا د 50 څخه مساوي یا د 50 څخه پورته قیمتونه موږ ته مقایسه کوي. اوس دا ګورو دوستانو دا فالس راغی، ځکه چې دا 10 د 50 څخه ښکته عدد دی. همدارنګه دغه 4 هم چنان 10 هم چنان چې دا موږ ته فالس راښودلی دی. دغه د اور فنکشن